کمپیوټر ساينس پوهنځي د خپل نشریه فارغانو مراسم په شاندار ډول ولمنځل. د کندهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي نشریه محصلین له 4 کلونو زده کړو وروسته فارغ شول چې په همدې موخه د یاد پوهنځي ریاست د کندهار پوهنتون د غونډو په عمومي تالار کې د فراغت شاندار مراسم ورته جوړ کړي و چې پکې د کندهار پوهنتون مسؤلین، د دولتي او شخصي ادارو مسؤلین، استادان، علما کرام او د فارغ شوو محصلینو د کورنۍ غړي حاضر و. د فراغت همدې مراسم په پیل کې د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس نیاز محمد دوستیار ټول ګډونوالو ته ښه وایي او وروسته فارغین و نورو لوړو زده کړو ته وهڅول او پر مسؤلینو یې غږ وکړ چې د هیواد په ټولو اداري چارو په ځانګړې توګه معلوماتو او ټکنالوژي اړوند برخو کې دي له دې ځواني انرژي څخه ګټه واخیستل سي. ورپسې د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي فارغینو ته د یووالي او اتفاق پر ګټو، د استادانو پر احترام او د ځوانانو پر مسؤلیت هر اړخیزه وینا وکړه او له ټولو فارغو مسؤلینو څخه وغوښتل چې ترڅو د دې ضروري ولس لپاره په پوره اخلاص خدمت وکړي او د دې ضروري ملت زخمونه په پوره اخلاص او میړانې سره پټې کړي. وروسته د کندهار پوهنتون رئیس الحاج شیخ مولوي عبدالرحمن طیبي ټولو فارغینو ته مبارکي وویله. ورپسې فارغینو ته په اشاره وویل تاسې بختور خلک یاست چې الله جل پوهه در نصیب کړه، ځکه کله چې الله جل چاته د خیر اراده وکړي نو هغه ته روا پوهه ورکړي او د علم په شایسته سمبال کړي. ښاغلي طیبي زیاته کړه چې د مجاهدینو د قربانیو د ولس د همکاریو په پایله کې الله جل شرعي نظام حاکم کړ. ولې اوس موږ او تاسې د دې سپېڅلي نظام د دوام او ټینګښت په برخه کې هر یو خپل مسؤلیت باید په ښه توګه ادا کړو. د کندهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د نشریه محصلینو د فراغت مراسمو په لړ کې د کندهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورالله نوري او نورو مسؤلینو هم ویناوې وکړې. دوی فارغین و نورو لوړو زده کړو او د هیواد پرمختګ او آبادۍ ته وهڅول چې په خبره د هیواد مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د آبادۍ لپاره به یې په ګډه کار کوو. د غونډو په وروستیو کې ټولو فارغ شویو محصلینو ته د فراغت تصدیق پاڼې ورکړل شوې او ورته په چارو کې د بریالیتوب په موخه دعاګانې وشوې.